دا ورو سوال کړی دی چې د هغه امام په باره کې تاسو څه وایئ او په هغه پسې د لمونځ کولو څه حکم دی چې اولنی رکعت لنډ کوي او دویم پسې بیا اوږد کوي. الجواب سنت طریقه دا ده، سنت طریقه چې اولنی رکعت به د دویم نه اوږد او دویم به لنډ وي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه شتي، په هغې کې هغه هم دقه خبره کړې ده، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه بیانوي، نو هغه به اولنی رکعت اوږده او دویم به بیا لنډ کوو. لکه وکان او مخکې به وي وکان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. سهار مونځ چې به یې کوو اولنی رکعت به اوږد کړو، دویم به د هغې نه لږ لنډ و. امام بخاري په دې باندې باب هم تړلی دی، باب په دې مسله کې چې اولنی رکعت به وویلي او بیا په هغې کې لاندې حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه دغه پکې راوړی. نو سنت طریقه دا ده چې اولنی رکعت به د دویم نه اوږد وي. نو ضرور وي چې که یو امام یې نه کوي، که یو امام یې نه کوي نو هغه ته نصیحت پکار دی، په ښایسته طریقې سره پوه کول یې پکار دي چې ستا دا کار چې دی دا خلاف سنت دی او ستا دا طریقه دا غوره نه ده، او داسې پوه کول غواړي چې غوره طریقه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده. وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. خو بیا موږ په اوله کې دا وایي چې اولنی اوږد کول او دویم لنډول دا څه دي؟ سنت دي، واجب یا شرط د مانځه دپاره نه دی، بلکې اولا طریقه ده او اکمل طریقه ده او غوره طریقه ده. نو که امام یې نه کوي نو ګناهګارېږي پرې نه، او په هغه پسې شاته لمونځ کېږي. والله اعلم.